أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. نن به د سوره بقره درس نمبر 101 شروع کو. په دغه کې به د سوره بقره آیت نمبر 189 ترجمه او تفسیر وکړو. اول به ترجمه وکړو. یسألونک، تانه پوښتنه کوي، تانه سوال کوي اے محمد صلی الله علیه وسلم عن الاهله، د میاشتې په باره کې چې دا بدلیږي هر بدلیږي، وړه شي غټه شي. قل تو ته وایه ای نبی علیه السلام، هي مواقیتو، دا میاشت چې دا ټاکل شوي وختونه دي للناس خلکو دپاره، والحج او د حج دپاره. ولیس البر، او نیکي دا نه ده بان تأتوا البیوت، چې تاسې راشو خپلو کورونو ته من ظهورها، د کورو د شا طرف نه. ولکن البر، لیکن نیکي دا ده من اتقا، څوک چې وډار شي د الله نه. وأتوا البیوت، تاسې هر څوک خپلو کورو ته من ابوابها، په دروازو د کورو. واتقوا الله، او تاسې وډار شوئ الله نه. لعلکم تفلحون، لپاره د دې چې تاسې کامیابه شوئ. ښه، نن دا اول ځکې خو د یو سوال ته اشاره ده چې صحابه و نبی علیه السلام نه کړی وه. صحابه ډېر مؤدبه خلک وو، ادب پې ختم وه، زړونو کې به ډېر سوالونه راتلل، خو نبی علیه السلام نه به حیا کېده، ډارېدل به نه به کول. ټول 14 سواله د صحابه و قرآن شریف کې راغلي دي، او حال دا چې دوی د نبی علیه السلام سره 10 چاو سره 23 چاو سره ډېر وخت عمر یې تېر کړی وه، خو سوال به نه کوله. ځکه لکه یهودو دوی خپلو پیغمبران به ډېر تنګول. غوا والا کیسه خو مو ولیده که نه، چې څنګه غوا به وي، ځوانه به وي که بوډۍ به وي، سره کم رنګ به وي، کار به کړی وي که نه به وي کړی. نو په یوې غوا کیسې کې موسی علیه السلام یې لیونی کړی وه، او صحابه ډېر ښه خلک وو. ټول یې 14 سواله کړي دي، هغه 14 واړه قرآن مجید اخیستي دي. یو خو سوال هغه ورځ تېر شه، هغه مو دغه ووې څنګه وه چې هغه دعا باره کې وه، الله جل شانه نبی علیه السلام ته وویل چې صحابه تانه ما باره کې پوښتنه کوي، نو ته ورته وایه چې زه تاسې سره یمې. هغه ورځ مو ترجمې کې ووي که نه. او نن دا یو بل سوال دی د میاشتې باره کې، چې صحابه و دا میاشته به لیدله چې دا وړه شي او غټه شي، دا ویلې دا سوال یې دغې پاره نه کوله چې دا میاشته غټېږي وړه کېږي دغه کې څه شی دي، دغې پاره سوال یې نه کوله، دغې فایده یې معلوموله، بېکاره سوال یې نه کوله. نو الله جل شانه جواب ورته وکړه چې دا میاشته وړه شي غوټه شي، دغه کې تاسې پاره فایده ده. فایده شی دی چې تاسې دغسې وخت معلوم کوئ، چې میاشت نیمه شي تاسو ته پته لګېږي چې دا 15 ورځې شوې، چې بیا ناری شي تاسو ته پته لګېږي دا اوله ورځ ده، چې پوره غټه شي تاسو ته پته لګېږي چې دا 10 ورځو میاشته شوه. نو په دغې سره تاسې حج موسم معلوموای شوئ، روژه رمضان میاشت ته معلومیږي، هر څه. مخکې به ډېرو خلکو دغه نه کار اخیسته، دا موبایلونه دا ساعتونه خو نه وو، په سفر و چې څوک تلل میاشتې ته به لیدل، شپې به میاشتې ته لیدل چې مو دغه د میاشته د دغه ورځو دی، دومره ورځو کې به مو فلانکي ځای ته رسېږو. همداسې تجارتونه به خلکو دغې ذریعې سره کول. نو دغه کې الله پاک ډېر حکمتونه مو ته ایښي دي. ښه، یو خو دغه خبره شوه په دغه آیات مبارکه کې. بله خبره د مشرکینو یو ډېر مردار رسم او رواج ته اشاره ده. هغه دا چې کله به دوی حج عمره وکړه، دوی خو به هم حج عمره کوله، خو په غلطې طریقې به یې کوله. بیا به چې کورو ته رتلل، په دروازې به نه رتلل،
په شا طرف نه ورغلل یا به کور شاته کوټې کې سروای وکړ یا به په دیواله راوړېدل دا ویلې مو ځکه په دروازې نه چې مو ډېر ګناهونه کړي مخکې په دروازې ننوتلي وو نو هغه موږ ګناه سره ننوتلي وو اوس داسې شا باندې وترڅو او چې حج عمره به کوله طواف دوران کې خپلې جامې هر څه به وباسلې که ښځې به وو که سړي به وو خو دا ویلې ځکه چې دغو جامو سره مونه ګناهونه شوي دي نو خو دغو جامو سره نه ګناهونه شي بیا خو د لاسونه دې هم کړي که نو د لاسونه هم ځان نه څه که کاټ که نو غلط رسم و رواجونه یې شروع کړي وو الله جل شانو په هغې باندې هم رد وکړه چې دا نیکي نه ده چې تاسو کورو ته په شا باندې ارڅوئ نیکي شی دی من اتقا څوک چې وډار شي د ما نه تقوا غټه نیکي ده ډېر لوی څیز دی تقوا تقوا چاته یایي علی رضی الله عنه ښکلی تعریف کړی هي الخوف من الجلیل د جلیل نه ډارېدل جلیل د الله نوم دی والعمل بالتنزیل او په قرآن مجید باندې عمل کول والقناعة بالقلیل او په لږ څیز باندې قناعت کول صبر کول دا نه چې بس ورځې 100 روپۍ ګټې ته نه چې 1000 وګټم نه چې 2000 وګټم بس شکر وباسه والاستعداد لیوم الرحیل او د قیامت ورځې دپاره تیاري کول دا تقوا ده او بله مشهوره کیسه ده خو به تاسې اورېدلې وي عمر رضی الله عنه نه چا پوښتنه وکړه چې تقوا چاته یایي تقوا یې دغته یایي چې به د ازغیو یاره وي او تا غوټې جامې چولې وي او دا ټولې ځان سره ټولې کې او دغه کې ښه په احتیاط سره روان وي چې دا جامې مې ازغیو کې خاښې نه شي نو دا دنیا هم داسې ټوله ازغي ازغي ده یعنې ګناهونه دي په دغه دنیا کې به همداسې احتیاط سره ژوند تېروي دا تقوا ده هغه ډېر تقواداره خلک وو عمر رضی الله عنه په دور کې په بادشاهۍ کې ډېر زیات غنیمت مال کې بیت المال کې اثر راغلل نو د عمر رضی الله عنه بیبي ووې چې دا زه به تقسیم کمې عمر رضی الله عنه ته چې نه ته یې مه تقسیموه هغې ته چې نه زه به دومره احتیاط کوم چې د عطر به ما په لاسو یې نه لګېږي سم برابر به تقسیم کم زه به خپل لاسونه هم ترې نه ساتم یعنې نه تا لاسونه خو به نه لګېږي خو بوی خو به درنې لګېږي که نه دومره احتیاط یې کوله چې مو تاسې وایي نه زه به تقسیم کم او ما چې دومره خواري کړې ده خپله مزدوري به هم څه کم ترې نه واخلم نه هغه ډېر اوچت خلک وو چټي خو دومره مرتبې الله نه دي ویر کړي همداسې نن سبا علماو کې هم ماشاءالله ډېر تقواداره خلک شته دي همدغه تقواداره خلک دي چې د دنیا څه ده الله په دراولې ده چې په نوم د مسلمان دغه دنیا نه ختم شو به قیامت ارسي دا دنیا چې آباده ده د مسلمان دی وجه آباده ده یسألونک تانه پوښتنه کوي ای نبی علیه السلام عن الاهله دې میاشتې په باره کې چې واړه شي او غټه شي قلت ورته وایه ای نبی علیه السلام هي مواقیتو دا چې دی دا مقرر وختونه دي للناس خلکو دپاره څوک تجارت ورسه کوي څوک سره وختونه معلوموي والحج او د حج دپاره رمضان معلوموي حج میاشتې معلوموي ولیس البر او نیکي دا نه ده بان تأتوا البیوته چې تاسې راشو خپلو کورو ته من ظهورها د شا د طرفه بعضې خلک هغه وچې تقوای ځان کې راوستي وي ور کې دا کار ته ویلې کوي ځکه دا ثواب دی خو کوم ځای کې راغلی پته نشته دا الټه ګناهګار دی لکه دوی وچه تقوای شروع کړې وه کورو ته په شا باندې ارتلل واتقوا الله تاسې وډار شو د الله نه واتقوا الله دا الله ډېرو ځایونو کې یلی دی همدا یې مو تاسې مقصد دی چې الله نه وډار شو او الله جل شانه آخره کې بیا دا فیصله کړې ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې عزتمن سړی زما په نس څوک دی تقواداره دی داسې نه دی ویلي چې پیسه داره داسې نه دی ویلي چې افغانای داسې نه دی ویلي پاکستانای داسې نه دی ویلي عربای څوک عزتمند دی چې تقواداره وي که هغه تور وي که سپین وي که غریب وي که موړ وي هر څوک وي واتقوا الله تاسې وډار شوئ الله نه لعلکم تفلحون دغې دپاره چې تاسې کامیاب شوئ نبی علیه السلام حدیث شریف دی چا کې چې اخلاق ښه وي او
تقواداره وي دغه تقوا دا به د چېرته بیایي جنت ته به بیایي او که چا دا ژبه بې کنټروله وي او شرمګاه ونه ساتله دا به چېرته سي جهنم ته سي نو دا ډېر خیال ساتئ الله دې موږ تاسو ته په دغه باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ